د نیکو اعمالو دپاره مهمه دا ده چې سړی د نیکانو د صالحینو خلکو صحبت وکړي. قرآن عظیم شان کې الله تبارک وتعالی امر دا کړی دی چې د ایمان والاو د صادقینو ملګري سي. وکونوا مع الصادقین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. ای د ایمان والاو د الله سره وبېرېږي او د نیکانو د صالحینو خلکو ملګري سي. د نیکانو د صالحینو ملګري دا د انسان دپاره سعادت دی، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. نیک سړی چې دی هغه تا د دیندارۍ ته راولي، د بېدینۍ سې دې راګرځي. هغه ښه علما، حقاني علما او حقاني صوفیان. زموږ او ستاسې په ملک کې د تقریبا یو جمعه د مخه یو ډېر لوی عالم او ډېر لوی شیخ چې تقریبا د عربو او عجمو تقریبا په دا ډېرو ملکو کې دا رقم یو سړی نه و جامع، حضرت مولانا سید مفتی مختار الدین شاه رحمت الله تعالی علیه هغه وفات شو. دا سړی چې و دا ډېر نیک سړی و، ډېر صالح سړی و. دا د دیوبند علماو د لارې مل و. دی د خپلې زمانې ډېر لوی پیر و. د ده پیرې په ده کې لوی کمال دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې ډېر پابند و. بدعات و خرافات یې نه کول، له خپله ځانه یې خلکو ته دین نه ښوی. په ده کې اتباع د شریعت او په ده کې ملګري د حقاني علماو او د وخت د جیدو مفتیانو او لوی علماو ملګري، دا د ده عادت. الله جل جلاله دونه مقبولیت ورکړی، عرب و عجمو کې د ده مقبولیت. په لکونه انسانان د ده په لاس باندې د طریقت په پاکه لارې کې داخل سوي دي. په لکونه انسانان د ده موریدان او بیا داسې موریدان چې طریقه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورښول. دا خو بعضې ګمراهان او بېدینه خلک داسې ګرد عمر په دوی په خوبو کې تیر شي. د خوب ولیدی، مورید یې خوب ولیدی، خانقاه په خوب ولیدل سول، پیر صاحب په خوب ولیدی، زوروال والوتی. دا درواغ و، دا کیسې خوبونه چې دي دا د مؤمن دپاره مبشرات. خو لیکن زموږ ستاسې د زمانې د ټګان دا خوبونه ډېر وي. ټوله کیسه یې په خوبو سره خلاصه کړي او بیا پر باطلو طریقو باندې د تصوف پاک لین، پاکه لار، هغه په بدعاتو خرافاتو باندې خلکو ته معرفي کوه. تصوف خو دې ته وایي ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. تصوف خو دې ته وایي چې ته د الله جل جلاله ټول عمر دې داسې د الله سره تیر کړې لکه الله جل جلاله ته چې ته ګورې. نو سړی خپل رب جل جلاله ته بلا کیفه ګوري، نو بیا به سړی یو بېادبي وکړي، یو غیر شرعي عمل به ترسره کړي، یو غیر شرعي لارې ته به ولاړ شي. کله وحشه هېڅکله نه ځي. نو د دیوبندو علماو ټولې لارې دا رقم دي. که سړی تبلیغي د رسول الله طریقه نه کې خپله دا ناکامه ده. که سړی پیر وي د رسول الله طریقه نه کې خپله دا ناکامه دي. که سړی مجاهد وي د رسول الله طریقه نه کې خپله دا ناکامه دي. که سړی عالم وي، خطیب وي، مفتی وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه کې خپله دا ناکامه دي. موږ او تاسې ته مهمه دا ده اسوه حسنه موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت و صورت دی. کوشش دا وکړئ په خپل ژوند کې هر عمل چې ترسره کوئ، هر کار چې کوئ، که د خوشحالي که د غم وي، تاسې د علماو سره رهنمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې دا وکړئ. قبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر طریقه یې څنګه وه، د زیارت ته کولو طریقه یې څنګه وه، د صدقې د ورکولو طریقه یې څنګه وه، د روژو د نیولو طریقه یې څنګه وه، د نوافلو د عباداتو د کولو طریقه یې څنګه وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذکر طریقه څنګه وه. بس دا کامیابي ده. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د بدعاتو د خرافات څخه وساتي. نو حضرت مولانا سید مفتی مختار الدین شاه رحمت الله تعالی علیه دا یو ډېره لوی هستي وه او ډېره لویه ضایع وسوه. د لکونو انسانانو مرشد، د حق لارې یو نه ستړی کیدونکي داعي، د الله جل جلاله یو حقیقي ولی و. الله دې د ده په قبر باندې رحمتونه نازل کړي. الله جل جلاله دې د ده صغیره او کبیره ګناه معاف کړي. الله دې د ده په اهل او په اولاد کې داسې کسان پیدا کړي چې د الله و دین ته په حقیقي معنا باندې خدمت وکړي. او د دیوبند علماو چې کومې 5 لارې دي، که د تصوف لار ده، که د درس د تدریس ده، که د جهاد ده، که د دعوت تبلیغ ده، او که په سیاسي امورو کې ده، الله دې د دغو لارو حفاظت وکړي او په دې لار کې چې څوک روان دي الله دې د هغو کامیابي په نصیب کړي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د بدعاتو څخه، د خرافاتو څخه، د باطلو لارو څخه الله جل جلاله وساتي.